مینه وه شوګیر وه که نشه وه چې ما ونه کړه مینه وه شوګیر وه که نشه وه چې ما ونه کړه ژوند کې داسې کومه تجربه وه چې ما ونه کړه وایي زه د لونګو امیلونه شمار کړم که ستا د مخ شینکي خالونه شمار کړم که خپل منزل ته رسېدو کې اشنا دا کړاوونه او دردونه شمار کړم امید د خوب لکه چې ختم شو هغه مینتوب لکه چې ختم شو ګیره مې نری په مخ راغلی ده هغه ماشومتوب لکه چې ختم شو ازله اوس در باندې نه نازېږم ازله اوس در باندې نه نازېږم د کاغذونو نه یاران جوړوم او رښتیا وایي خالص شودې دي بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم ګرانو هیوادوالو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ زه سیلاب رضوال نن راغلی یم د شرشرې پارک ته چې ډرونټه کې موقعیت لري ماشاءالله ښایسته پارک دی دې انځورونه به هم تاسو ته وښیو اخوا د ډرونټې بند هلته به هم لاړ شو نو غواړم نن دې ساحو کې تاسو ته یوه خپرونه چمتو کړم خدای وکړي ستاسو د خوښې وړ وګرځي نو راځئ موږ سره مل اوسئ هلته ورور هم ده دی سره به خبرې وکړو سلام علیکم ورور علیکم السلام خیر علی ورور خیر اوسئ کولی شئ اول موږ ته ځان ولې نه نوم مې ولي الله د خوږیاڼو ولسوالۍ سره تعلق ساتم او دلته په د شرشره پارک کې د یو کارمند په توګه کار کوم نو څنګه دلته ځوانان راځي چکر ته یا نه هو راځي نن جمعه هم ده شاید څخه زیات خلک هم راشي بعد له ماسپښینه بیا دلته میله لګېږي بیروبار به ډېرې میلې کوي هو همداسې لږ معلومات راکړئ دلته چې څه څه شیان دي د حیوانانو لپاره او ځوانانو لپاره ماشومانو لپاره دغه ټالونه دي دا ګوره ماشومان ټول لګیا دي بوخت دي او ځوانان هم راځي بیا ځوانان اخوا شرشرې طرف ته ځي خپل دیګ او سامان الله ټول راوړي بیا هملته بنډارې کې چکرې وهي د هغوی دپاره مراسم بیا خواته دي او دا پارک څومره وخت کېږي چې جوړ شوی ده د دې خو دا څو کاله وشي چې جوړ شوی بیا د نظام د ړنګېدلو سره او د زنانو د بندي سره بیا دې پارک یو څه عواید او هغه پخواني کوم شوشای چې و دا ټول راکم شوي دي نو تاسو میندې چې مسؤله یې نو کوم مسؤلیت تاسو ته درکړی دی دې پارک ما سره دلته د دروازې دخول ټکټ دي د دخول ټکټ یې څه ورکوم څه ده بیا ټکټ چې د 100 روپۍ ټکټ دی 100 افغانۍ نه 100 افغانۍ ها ډېر ښه خوشحاله شو ورور نو موږ لاړ به سو دا ښکلې منظرې د پارک به هم تصویر کوالو نو تاسو څه ډالۍ لرئ دوستانو ته یو شعر به ووایو تاسو په اجازه اچھا صحیح یو شاعر وایي چې مینه وه شوګیر وه که نشه وه چې ما ونه کړه مینه وه شوګیر وه که نشه وه چې ما ونه کړه ژوند کې داسې کومه تجربه وه چې ما ونه کړه او خدایه ګناهګار یمه ما هره ګناه وکړه خو خدایه ګناهګار یمه ما هره ګناه وکړه خو دې وړو خدایانو ته سجده وه چې ما ونه کړه او ستا لپاره مړ نه شومه پړ نه شومه څه نه شوم ستا لپاره مړ نه شومه پړ نه شومه څه نه شوم ووایه په ځان کومه نخره وه چې ما ونه کړه او جنګ جګړې لانجې کونجې مې هر څه شاته پرېښودل جنګ جګړې لانجې کونجې مې هر څه شاته پرېښودل صرف ستا له مینې نه توبه وه چې ما ونه کړه مینه وه شوګیر وه که نشه وه چې ما ونه کړه ژوند کې داسې کومه تجربه وه چې ما ونه کړه خدایه ګناهګار یمه ما هره ګناه وکړه خو خدایه ګناهګار یمه ما هره ګناه وکړه خو دې وړو خدایانو ته سجده وه چې ما ونه کړه ماشاءالله ښکلی غږ باندې ښایسته شعر ویلی نو دا شعر د چا ووایي تاسو یا بل چا دا د یو ملګري دی ما ته استولی وه نو هغه په دې
دې کې لګیا وو ایډیټ مې کوو هغه تاسې رالې تاسو سره مې شریک کړ ښایسته شعر و ښه ورور نو وخت هم نه نیسم خو خدای دې کار کې برکت واچوي څه خدمت وکړو موږ درته الله هم ژوندي لره کور ودان ستاسو د الله بریا او پرمختګ په هیله رمضان موږ به دې پارک انځورونه والو تاسو هم ښه وخت الله مو خدای په امان نو دوستانو راځئ موږ سره دې پارک ښکلا به هم تاسو وګورئ او بعض ځوانان نور سره به هم خبرې وکړو نو موږ سره مل اوسئ ګرانو لیدونکو څنګه د شرشرې د پارک ښکلا تاسو وکته نو دلته یو بل ورور هم ناست ده خواته یو چوکۍ بېکاره ده زه به لاړ شم دلته دې سره به خبرې وکړم نو راځئ موږ سره مل اوسئ السلام علیکم اجازه هم ده کینو غورې وکړو جوړ یې ورور ساتم ښه ده په خیر یې شکر اول کولی شئ دوستانو ته ځان وپېژنئ نوم مې ابوبکر ده د پلار نوم محمد نعیم د انګلیسي ادبیاتو د ننګرهار پوهنتون محصل یم اصلي استوګنځی مو پکتیا زازیاریوب ده او سنه استوګنځی مو کابل شاشهی او دلته څنګه په چکر راغلی کور دلته محصل یم د انګلیسي ادبیاتو محصل یم د ننګرهار پوهنتون نه دغلته اتاق لرو موږ کرایي اتاق ده همغه پراته یو سمستر هم ده ما څلورم ده تقریبا دا په ختمېدو ده پنځم سمستر ته ځم ښه څنګه روان دي درسونه والله ښه دی شکر تر اوسه پورې خو مشکلات نه لرو پکې بعضې استادان یې هغوی بیا لږ څه درس ګیچ کوونکی ورکوي خو خیر هغوی سره ګزاره کوو خپله هم لږ څه کوشش کوو کوم مضمون هم خوښېږي د انګلیسي ادبیات ما خو مونږ یو مضمون د ایلټس نه ورته وایي لیسنینګ او سپیکینګ چې استاد هم ښه تشریح کوي ماشاءالله ښه ښایسته پروننسیشن لري ښه تلفظات کوي همغې نه مو ښه درس هم زده کېږي او ښه زیار هم وباسي او زما د خوښې مضمون هم همغه ده او د کوم مضمون د بد راځي بد خو مو استاد باندې بد هم نه لګېږي مضمون ده د رایټینګ په نوم او چې یو مضمون مې بد نه راځي خو د پرویز یاسیني زموږ استاد ده دا چې بیا کوم مضمون تدریس ورکوي یا مضمون په مونږ بد لګي درس صحیح یادوئ نه درس ماشاءالله ښه کوشش کوي خو مګر همداسې طرز کې ارایه کوي شاګردانو ته چې هغوی بیخي نه پرې پوهېږي جذبوی نه شي مونږ ورته څو دفعې ویلې چې داسې حل لاره راوباسه داسې تشریح وکړه چې ته هم پرې پوه شي مونږ هم پرې پوه شو هغه هم نوی استاد شوی ده او دومره تجربه نه لري چې خپل شاګرد په خپلو موضوعاتو باندې پوهېږي خیر انشاءالله مشکلات دي نو حل به شي بلکل بلکل مسئله وخت کې دا د مشکلات ډېرې نو ورور موږ خو د تفریح پروګرام ده موږ راغلو شرشرې پارک ته ته هم راغلی لکه څه په چکر که نه ورځ رخصتي راشو دغلته لږ سیل ته کوم ډالۍ لرئ دوستانو ته تاسو بس یو شعر به ورته ووایم چې شعر مې پرون لیکلی ده د خپل شعر هم ده نو واه واه ښه شاعر یې نو ماشاءالله وایي زه د لونګو امیلونه شمار کړم که ستا د مخ شینکي خالونه شمار کړم که خپل منزل ته رسېدو کې اشنا دا کړاوونه او دردونه شمار کړم او ستا د قاتل نګاه نه قربان که خپل د زړه دا پرهرونه شمار کړم که د منصور غوندې له دار چیغه کړم که دا د حق اوازونه شمار کړم که د ملا دا دردیدونکي کلامونه واورم که لیوانو ښایسته یادونه شمار کړم زه لیونی شم خپل خیالو کې اشنا که بې مقصده ارمانونه شمار کړم او د روحاني د ژوندانه څه زده کړم که لیونی شم هوسونه شمار کړم زه لرې لاړ شم د ملا له قصو غني چې ستا دا کلامونه شمار کړم او زه د ښایست شغلو نه لرې نه ځم که د بدرنګو ښکلي زړونه شمار کړم که د یوسف حسن قیمت لري بیا زه د بلال بیا اذانونه شمار کړم او زه بهادر له قصو ستړی ښکارم که په ښایسته پالن خوبونه شمار کړم
ډېر ښایسته اواز مو ښه ورور د شعر هم څونه وخت کې تاسو یاد که بیا هم لیکه او چا نظریه درکوي خپل دا شعر داسې هغه ده چې انسان ته الهام په شکل وي الهام در باندې رانه شي چې د شعر طبع در باندې رانه شي که نه چې ته اوس وغواړې چې زه یو شعر ولیکم هغې وخت کې ته نه شي لیکلی څونه چې ځان په عذاب را په عذاب کې بیا ته شعر نه شي لیکلی شعر یو خدایي ورکړه د انسان ته چې د کائناتو شغلې او ښایست په خپل الفاظو کې بیانوي او خپل مفکوره تاسو ته په خپلو لفظو کې بیانوي دې ته انسان خدایي ورکړی یعنې الله تعالی د طرفه ورته الهام کېږي د شعر او ډېر خلک وایي چې موږ هم شعرونه لیکو خو هغه زه چې کله شعر لیکم د قافیې او ردیف دا شیان یې په خپله برابرېږي ما ته هېڅ حاجت نشته ځکه ما مخکې درته ویلې چې دا خدایي ورکړه ده پوه شوې کنې ما دومره لغتونه هم نه دي زده چې زه د قافیې شیان پرې مراعات کړم خدایي استعداد دي او هغه خپله ورته جوړېږي امین امین نو خوشحاله سې هم لیدلې نو آخره کې تاسو کوم پیغام کو لرئ د دوستانو یارانو ته مسافر ورونو ته چې وطن نه یې باندې دي چې تاسو غږ اورئ بس هغوی ته به یو ترانوم وړاندې کړو د ژوند په بارې کې صحیح ده که نه وای د ژوندانه هره لحظه یې په غمونو کې شي لکه ناسور زخم د عمر په دردونو کې شي لکه ناسور زخم د عمر په دردونو کې شي د ژوندانه هره لحظه یې په غمونو کې شي لکه ناسور زخم د عمر په دردونو کې شي لکه ناسور زخم د عمر په دردونو کې شي سپرلی راځي خو ځان سره هغه ګلان راوړي سپرلی راځي خو ځان سره هغه ګلان راوړي چې په لیدو یې زمزمې جوړې په زړونو کې شي لکه ناسور زخم د عمر په دردونو کې شي لکه ناسور زخم د عمر په دردونو کې شي یو ځل چې ولویږي څوک دام د بېوسۍ کې اشنا یو ځل چې ولویږي څوک دام د بېوسۍ کې اشنا بیا تماشا د تماشو په محفلونو کې شي لکه ناسور زخم د عمر په دردونو کې شي لکه ناسور زخم د عمر په دردونو کې شي وتلی ګران دی باور نه کوم که ژوندی راوځي وتلی ګران دی باور نه کوم که ژوندی راوځي څوک چې ورګډ د بدبختۍ په ګردابونو کې شي لکه ناسور زخم د عمر په دردونو کې شي لکه ناسور زخم د عمر په دردونو کې شي د کاڼي کرښه د یادګار ستا هره خبره د کاڼي کرښه د یادګار ستا هره خبره یو ورځ سرخط به د تاریخ په کتابونو کې شي لکه ناسور زخم د عمر په دردونو کې شي لکه ناسور زخم د عمر په دردونو کې شي د ژوندانه هره لحظه یې په غمونو کې شي لکه ناسور زخم د عمر په دردونو کې شي لکه ناسور زخم د عمر په دردونو کې شي ماشاءالله ډېر ښایسته
دا مسافرو ته ډالۍ کړو نو الله دې وکړي چې د خوښې وړې وګرځي. انشاءالله ولې نه خوښېږي ښایسته غږ هم و دا ترانه به مې خپله وه. نه دا د یادګار صاحب شعر ده او طرز یې مرتما جوړ کړی و ورته مو وویلې. ماشاءالله ډېر ښایسته اواز هم و نو خدای دې کامیاب ولري درسونو کې نور کارو کې نو خوشحاله سو ورور. پور رمضان خیر اوسې. ښه وخت. ګرانو لیدونکو ماشاءالله ډېر ښایسته اواز دی. موږ د ورور مسافرونو ورونو ته یو ترانه هم ډالۍ کړه نو تاسو واورېده نو خدای دې وکړي موږ سره تر اخره عمل اوسئ. تاسو د پارک انځورونه به هم وګورئ. بیا بنده څه لاړ شو د درونټې بند پلو نو موږ سره عمل اوسئ. ګرانو لیدونکو څنګه چې وینئ شرشرې پارک ته موږ راغلو. اوس دې ته نو دیجي ته وایي د درونټې شرشره نو ماشاءالله ډېر یو ښایسته ځای ده. تاسو انځور وینئ او نور شرکټونه به هم تاسو ته بیا وښیو او دلته یاران دوستان راځي په چکر. ډېر ښایسته ځای ده ښایسته غږ لري دې اوبو نو موږ سره عمل اوسئ. یاران دوستان سره به هم خبرې وکړو. اخوا د درونټې بند دی هغه بند نه به هم تصویرونه تاسو ته وښیو نو امید چې موږ سره تر پای عمل اوسئ. راځئ نو ځو همداسې اساسه دوستانو یارانو سره خبرې کوو. ورور ښه یې؟ ښه یم. سرته ښه ده؟ نوم دې که موږ ته ووایې. سمیت. سمیت جان. دلته څه کار کوې؟ چکر ته راغلی کاروبار کوې؟ ترازو ګرځوم. دا خلک ځان وزنوي؟ او دا څوله یو نفر نه؟ 15 روپۍ. 15 روپۍ. یو ورځ څو کار کوې؟ 50 شي 80 شي 100 شي هر څه شه شکر پرې بس. دلته څنګه یې بیروبار؟ خلک راځي؟ شکر د دومره خلک راځي. درس هم وایې چې یا نه؟ ولې دا شپږم صنف دی. څوم نمره یې؟ یا اته ویشت یم شاوخوا. تر څو نمرې اعلان کړی نه وي. اوس دا امتحانونه هم خلاص و که نه؟ دلته خو ګرمۍ کې خلاصېږي. ازه ښه ده نو. ازه خدای دې کامیاب ولره ورور. نو څه ډالۍ لرې هېوادوالو ته؟ شعر به ورته وایم. شعر وایې؟ دا صحیح ده شعر به دې واورو. کامرې پله وګوره شعر به ووایې. امید د خوب لکه چې ختم شو اغمن توپ لکه چې ختم شو ګیره مې نری په مخ راغلی ده هغه ماشومتوب لکه چې ختم شو. ستورو د ستورو سره مینه وکړه ما له کمزورو سره مینه وکړه ما که چا زړه ورکړې هغې د نورو سره مینه وکړه مړ مې که منصور مې که پدار مې که خیال مې که. ماشاءالله لکه څه عاشقۍ کې دې شکست خوړلی ته وایې هغه مینتوب لکه څه ختم شو. کوم مینتوب؟ ته موږ ته ووایه نه. نه همداسې دا شعر نو مینتوب دوره تر اوسه ووایه پاتې ده. ازه ښه ده ورور. نو خدای دې کار کې برکت واچوي. موږ دې په اجازه دوستانو موږ سره مل اوسئ. دلته یاران دوستان ګورئ دیګ کوي نو دې ورونو سره به هم خبرې وکړو. راځئ موږ سره مل اوسئ. السلام علیکم. زه به د لاین داسې تېر کړم په اجازه م. ښه یې ورور؟ صحت هم ښه ده؟ تاسو ښه یې؟ ورور ښه یې؟ زه په اجازه دلته به کښېنم تاسو سره. ښه یې ورور؟ الحمدلله خپله ښه صحت ده ښه ده. الحمدلله. کولی شې ځان موږ ته وپېژنې؟ ولې نه یاسین یم د ننګرهار ولایت څخه. ولا بس همسې یو پروګرام هم راونیولو موږ ویل راځئ لاړ شو ملګري انډیوالانو بس د جمعې ورځ هم موږ ویل چې ښایسته چکر ووهو خپل دیګ وکړو بس دلته دا نور هلکان تاو دي دیګ کوي او بس دغه چې دی ولی خان نومیږي دغه ورور ساحل نومیږي دغه مالیار نومیږي او دا چې دی مجتبا نومیږي. انډیوالان یو؟ او ټول انډیوالان یو. خپلوان خو به نه یو؟ نه خپلوان نه یو. د مکتب د همدوري صنفیان هم تېر شوي وو او بل چې دی انډیوالي هم همداسې د اول صنف نه ده که نه. انډیوالۍ که همداسې کامیاب او پیروزه ولرئ نو خوشحاله سو مې دلې. تاسو کومه ډالۍ لرئ دوستانو؟ ولا زه به درته یو دوه بیته ویم وایي
ازله اوس در باندې نه نازېږم ازله اوس در باندې نه نازېږم د کاغذونو نه یاران جوړوم دا چا ته ویلې دی یارانو ته دی ویلې ولا دا شته دی بعض یو نیم شته دی پوه شولې نه دلته نشته هغه هم نه دي راوړي هغه هم ځان سره نه دي راوړي هغو ته هم بیخي ونه ویلې نه مکتب خو چې دی 11 صنف کې او موږ ټول هم صنفیان یو او کنه بس اخرنی کال دی یو کال پاتې د امتحانونه اوس خلاص شول بس دې نه بعد د همدغه یو کال پاتې دی په خیر خلاص کړي کامیاب اوسئ اوس امتحانونه هم لکه څنګه څو ورځې دغه یو څو ورځې مخکې خلاص شول موږ چکر ونه وهلو موږ ویل زه دې جمعې ته هم پروګرام ونیولو او خیر اوسه مننه ورور تاسو غږ اورئ زمونږ یاران دوستان وطن نه باندې دي دننه څه دي کوم پیغام کو لري ورته ولا یو پیغام لرم د حکومت څخه مې همدغه پیغام دی چې د امنیت همدغه شان قایم وساتي تر څو هیوادوال وکولی شي تفریحګانې وکړي او د هیواد ښکلې سیمې وویني ځکه چې 2 ورځې دنیا ده او 13 ورځې روژه ده خیر بعض وخت 9 ورځې هم کېږي هغه بعضې وخت راځي نو چې وکړو څه خدمت یې موږ ته ژوندی اوسې یاران دوستان ته بس غرمه به موږ سره وکړي بیا به ځئ په خیر سره خیر تاسو یار زموږ پروګرام هم روان دی دغه دی بس زیاتي یو ساعت دوه کې را برابرېږي پروګرام محتوي شو که بیا ولم در بسمه ولې نه په سترګو مشکل نشته په اجازه مرونو خوشحاله شولو هم لیدلی خدای پامان راکړه سایل جان لاسي دوستانو راځئ همداسې ځو وړاندې هاخوا دي هغه بند ده د ډرونټې هلته به مې یارانو دوستان سره خبرې وکړو نو دا ورونه هم راغلي ول چکر نو دیګ میږي تیار ده غرمې موده هم نږدې ده نو خیر موږ سره مال اوسئ ځو هاخوا ډرونټې بند تصویر هم تاسو ته وښیو او د موږ چینل سره لایک او سبسکرایب هم کوي راځئ موږ سره مل اوسئ ګرانو لیدونکو څنګه چې وینئ شرشرې پارک ویډیوګان هم تاسو وکتلې او د ډرونټې د بند هم او دلته راغلو دلته هوټلونه دي بعض هوټلونه ښایسته مایان او شریخ او شیان هم لري ماشاءالله ډرونټه کې هر شی پیدا کېږي نو زه دلته یو دوه ورونه دي دوی سره به خبرې وکړو څنګه دلته یو لکه سي هوټل ده سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم جوړې کلاري ده خوښوئ واقع ښه تېرېږي الحمدلله کولی شئ اول ځان موږ ته وپېژنئ دوستان میلاد دی اول د کار کوو نه هوټل زما خپله دی او موږ شریخ لرو چرګان لرو مایان لرو روش لرو او دغه لرو پانچه لرو او چوپان کباب لرو او شریخ هم والا لرو کیلې والا هم لرو دا ذایقې دي خپله او یاران دوستان راځي دلته ډېر راځي ډېر مخلوق راځي خپله چکر هم خلکو حفاظ پارک ته هم خلک ځي دلته هم کیني خلک ښه ده ورور نو زموږ تفریح پروګرام ده کوم ډالۍ کې دوستان ته ولرئ ډالۍ خو شی نه لرو وروره ټپه شعر ټوکه ټکاره یو شی یو ټپه به ورته وي یو شعر به ورته وي کله کله سکي سړی غم غلطوي سړی او سا عجیبه زړه لري دا شرابي سړی او غم چې په چا زورو کې بنګ دوګی کوي سړی رښتیا وایي ته څنګه بنګ بنګ خو به نه زه خدایم کار کې برکت واچي خوشحاله شو ورور استاد تاسو ښه یې الحمدلله تاسو ښه خیر دی خیر راغلی وي مزاحم خو به نه یو نه ولې مو هغه له خاطر نه بس دې وخت روزګار یو کار دومره نشته دی پوه شوې کار بیا ماسپښین نه بعد یارانو دوستان ته که ځان وپېژني نوم مې عزیز دی بس اصل کې د کونړ یو بس دلته راغلی یو کار کوو بس مصروف ځان مصروفه کړی دی څنګه د کاروبار یې دیږي کاروبار ښه دی ولا بس مونږ نوی کار دی بس شیریخ هم پکې پال کړی نور کړیان چرګان بس دا کاروبار دی انشاءالله ښه کېږي ورځ ته ورځ بس شیریخ هم ښه شیریخ دی صفت خو کوي وایي ښه ده څنګه رښتیا به وایي خوندور ده یا نه وګورو که نه بس نه بس نه ته به شیریخ وګورو دوستانو مزه به یې وګورو تاسو ته به ووایم څه څنګه ده خوند دی دا بیا چی نه جوړوئ تاسو ورور دا بس خالص شودې دي او لاچي ده او بوره ده او بس همدغه دي
نه پوډري نه دي خو وی ګوره کنه تا ته نه درکړي کنه کې خوند وګوره او رښتیا وایي خالص شیدې دي وطني قیماق هم ورسره لرو خپل دا بس دې تورن نه په موږ ته دغه راوړي کنه غواګانو والا و دلته کوپراتیف والے دی هغه راځي موږ ته شیدې راوړي کاروبار خو به نو سم وي بس یو وارې څوک راشي دلته یې وخوري انشاءالله بیا به دوباره خامخا راځي زه ښه ده ورور کوم ډالۍ کو لرې یارانو دوستانو ته بس ډالۍ مالۍ به دې باقي شو هېڅ شی هم راته نه دي یاد دلته هم داسې خاطره نه ده تېره شوې دلته کار نوی دی پوه شو چا کړو شیرخ به درباندې نور هم وخورم مړه دا خو لږ نو هوټل نوم هم چې ده هوټل نوم کاموال شریخ دا کومه بله نمایندګۍ کامه کې لرئ یا و کامه کې شته دی کامه کې بله نمایندګۍ خپل هلته لرو کاموال سپین غر په نوم شریخانه ده پوه شو شکر ده نو خدای کار کې برکت واچوي کوم پیغام کو لرې یارانو دوستانو ته غږ مه بس پیغام هم دغه دی چې بس ژوند نه خوند والې چکر یې ووهئ پوه شو او یو وارې پارک ته راشئ د کامې شیرې وخورئ همیشه راځئ بیا به همیشه راځئ خیر سې مننه زه خلاص کړم بیا به قاشغه درکړم بس وخوره مړه انتقام کې به ته نور واچوم نو دوستانو تاسو څنګه څه وینئ دې هوټل کې هر شی پیدا کېږي او دلته نور هوټلونه هم دي ماشاءالله شریک هم ښه خوندور ده او تاسو تصویرونه وګورئ بیا نور خبرې به وکړو ګرانو لیدونکو دا وه د موږ د نن ورځې خپرونه د ښکلی شرشرې پارک څخه او د ډارونټې ښکلی بند څخه نو خدای وکړي ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی او زموږ چینل لایک او سبسکرایب هم له یاده لاړ نه سي ارمان جانه ته به دا ما شاته ښکلی منظره ده دا به دوستانو ته وښیې او زه په اجازه خدای په امان